تازه او ډیر بد خبر. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم. یوې بلې نوې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. پاکستان کې له تبلیغانو ډک اورګاډی لولپه شو، پراخ تلفات یې اړولي دي. څه پیښه رامنځته شوې ده؟ ملګرو ویډیو تر اخره وګورئ او ځان له اصلي جریانه خبر کړئ. تازه په پاکستان کې له کراچۍ څخه راولپنډۍ په لور په روان اورګاډي کې د 3 ډبو اور اخیستی دی، چې له امله یې په ګاډي کې 15 تنه سپاره تبلیغیان وژل شوي دي او تر 50 پورې نور ټپیان دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دغه اورګاډی د تیزګان ایکسپریس په نوم یادیږي، چې راولپنډۍ ته په لار د لیاقت پور په سیمه کې اور اخیستی دی. په سیمه کې پاکستاني رسنۍ وایي کله چې په اورګاډي کې اور لګیدنه رامنځته شوه، یو شمېر کسانو له ګاډي څخه سړک ته هم ځانونه ګزار کړي وو، چې په نتیجه کې هغوی هم وژل شوي دي. په سیمه کې یو پاکستاني چارواکي رسنیو ته پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې په دې اور لګیدنه کې تر 15 تنو پورې وژل شوي دي او 30 تنه نور ټپیان دي، چې په ټپیانو کې د نږدې 14 تنو حالت نازک ښودل شوی دی. د معلوماتو له مخې وژل شوي ټول هغه تبلیغیان و چې د لاهور کلنۍ اجتماع ته په لار و. دغه راز اور لګیدنه هم د تبلیغیانو د ګاز ډبو له امله رامنځته شوې ده، چې غوښتل یې اجتماع ته له ځانو سره یوسي. سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال اور کابو شوی دی او له سیمې ټپیان او مړي د ملتان سیمه ییز روغتون ته انتقال شوي دي. د چارواکو پر وینا دغه اورګاډي بیرته له سیمې تمځای ته انتقال شوی دی. د پاکستان راډیو هم خبر ورکړی دی چې په دې پیښه د هیواد لومړی وزیر عمران خان هم خواشینۍ ښودلې ده او ویلي دی چې د ټپیانو د ښه درملنه وشي. د چارواکو پر وینا د رامنځته شوي پیښې په تړاو به نورې څېړنې هم وشي چې رښتیا هم د ګاز ډبو له امله یاده پیښه رامنځته شوې ده او که کومه بله ستونزه وه. په پاکستان کې دا لومړی ځل نه دی چې د اورګاډي له کبله داسې خونړۍ پیښې رامنځته کیږي، بلکې په دې هیواد کې وخت نا وخت د ناسم ترافیکي سیستم د محدودیت له امله دغه ډول خونړۍ پیښې کیږي. درنو لیدونکو مننه له تاسو څخه.